بریدونه وکړل. زمونږ تا خبرې په راجع باندې زمونږ دایما په دولت باندې نیوکه همدا ده چې زموږ دولت تر اوسه چې دوی په دفاعي حالت کې پروت ده او هیڅ چېرته دوی په تعرضي حالت کې نه دي پراته. طالبان راځي ساحې نیسي دوی ورته پرېږدي، ساحې نیسي دوی ورته پرېږدي، ساحې نیسي دوی ورته پرېږدي. لو حتی موږ په عامیانه اصطلاح کې ستوني ته چې راورسېدل او دوی باندې چې هغه ولایت یا ولسوالۍ د سقوط حالت کې دوی باید هغه وخت نه اقدام کوي. زه دا وایم دغه مصارفات یا دغه مبارزې چې د پلخمري ښار ته دوی راورسېدل او دوی نږدې دا و یعنې پلخمري که هوایي ځواکونه دې نه ورسېدلي او دې کومکي ځواکونه نه ورسېدلي پلخمري بغلان کې د ویل کېږي چې ډېرې ګمارنې د سیاسي ملحوظاتو له مخه شوي دي او دا هم د دې لامل شوی دی چې هلته یو هماهنګي موجوده نه وي د چارواکو ترمنځ، هغه که امنیتي دي که ملکي دي، او بل د خلکو ولس سره مو د دوی هغه نشته دومره ډېر. ستونزه به زه درته وایم چې په جریان دي د څو میاشتو کې زموږ 4 نفره قمندان د امنیت تبدیل شول بغلان کې. دا هر وخت موږ په دولت ته دا ویلي قمندان د امنیت، رئیس د امنیت او والي په دې تبدیلولو زموږ ستونزه نه حل کېږي ځکه خبره دوی کې نه ده. ته که کله قمندان راولېږې هغه تر زور تالته راضي باندې بلدېږي، هلته په سیستم باندې بلدېږي، هغه ته بیا په تعقیب کې بل سره راوړې. قمندان او رئیس هلته زه درته وایم چې کاملا له موقتې ادارې نه هلته بعضې افراد اشخاص دوغره نفوذ کړی دی چې کله که قمندان هم هلته ورځي قمندان هم د دې انحصار لاندې راځي، که والي ورځي والي هم د دوی انحصار لاندې راځي، که رئیس د امنیت راځي رئیس د امنیت هم د هغه د انحصار نه راځي. دا یا ما پورې تړلي دي زه حمایه کوم یا له تا پورې تړلي تی حمایه کوې. یعنې باور په خدای باندې وکړه چې یو سرباز خوری یو سرباز یعنې دغه نیم افغانستان پې ښورېږي تر څو چې ټیټو والیو رئیسانو نه راکته مدیرانو دا نور ټیم کې موږ تغییرات را نه ولو، سیستم کې موږ تغییرات نه ولو، همدغه ګډوډۍ به په بغلان کې روان وي تر څو چې موږ هغه سیستم تغییر نه کړو او دغه نامنۍ به هلته روان وي. یو قمندان چې هلته لاړ شي په تنهایي باندې به هغه هلته څه وکړي چې نور سیستم یې ټول ګډوډ یو سیستم کې موږ او تاسې ویل همدغه امنیتي ځواکونه برحاله جنرالانو په موټرو کې طالبان ګیر سول که ګیر نه سول په همدغه برحالو جنرالانو برحاله دولتي لوړپوړي چارواکو په موټر کې چې زخمیان د طالبانو انتقالول ګیر سول که ګیر نه سول همدغه لوړپوړو چارواکو طالبانو ته مهمات ورسول په موټرو کې ګیر سو یا ګیر نه سول. مکمل فعلا جنګ هم چې زه درته وایم ډېری زه خپل فکر نه زه درته وایم دغه جنګ هم اوس هلته خلک طالبانو سره لاس لري، طالبانو سره یو ځای دي. د بعضو چې بعضې افراد غواړي چې ځان ته غیر مسؤل وسلوال نور اضافه کړي، خیزش ځان ته واخلي او محلي پولیس هلته د یو امتیاز ځان ته واخلي او ځان ته خپل یو ځواک جوړ کړي او د قمندان د امنیت د والي او د رئیس د امنیت او دغه خلکو د بدنامۍ لپاره چې دا بدنام کړي په څه طریقه باندې دا خلک خپل فشار لاندې راولي. یعنې زه درته وایم په هغه شپه باندې زه هلته وم رئیس د ملي امنیت یعنې واقعیت زه اولترین لیدل زما هغه سره و چې دلته بغلان تللی وم واقعیت هغه کړنې او دغه حرکت د ستایلو وړ و. قمندان امنیت په همدغه ورځ باندې ځي په بغلان مرکزي کې حمله کېږي، بغلان مرکزي ته ځي هلته ځي بېرته راځي په لاره کې دی محاصره کېږي. والي صاحب د موږ نه و په سفر باندې اوس هم نسته په سفر باندې یعنې د دوی کړنې د ستایلو وړ دي. زه درته وایم کاملا دغه سیاسي کړۍ او دغه سیاسي ګروپونه چې هلته دي هغوی دغه ستونزه را ایجاد کړې دا سیاسي دسیسې جوړېږي صرف د بدنامۍ لپاره دي چې دا قمندان څنګه بدنام وکړي. اوس هغو ته وایم چې وروره په لیاز د خدای راځئ موږ به هغه تنظیمي و سمتي و ژبني و یا نور هغه شخصي اغراض او اهداف چې موږ لرو راسي هغه نور تیر سو په دغه وطن په دغه ملت باندې موږ نور رحم وکړو. دغه وطن او دا ملت نور په اور کې سوځي راځي په دغه باندې رحم وکړو، دغه په حالات باندې رحم وکړو. راځئ نور هغه نه تیر سي بس ته غیر مسؤل وسلوال هم ولري ښه پرېمانه لري، که ټوپک هم غواړي ښه پرېمانه لري، که پیسې هم غواړي ښه پرېمانه پیدا کړي خو نور خدای ته هم ګوري. دا اوس هم وکیل صاحب یو اندېښنه همدا ده ټول دغه راپورونه چې موږ او تاسو ګورو حتی د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې ولس راپاڅېدلی ظاهرا اشاره همدغو وسلوالو ته ده چې وایي په خپله دفاع کوي هغه همدغه اربکیان یا دغه پاڅون کوونکي هر څه چې ورته وایي دغه کسان دي. د دوی د فعالیت په اړه یو اندېښنه ده او هغه دا ده چې دوی به عقدوي برخورد وکړي یا به هغه کوم ملحوظات چې دوی خپله پالي د هماغو د مخه به برخورد وکړي او دا ستونزې کیدی شي چې
لانجه دې په چې حل کې نور باین پراخه کې د دښمنۍ ما ته په لنډو ټکو درته ویلې تر اوسه مې درته ویلې نه چې دغه اوس کومه ګډوډي چې جوړیږي هغه د خپل د امتیاز په خاطر څنګه امتیاز ځان ته راوړي څنګه ځان ته غیر مسؤل وسلوال اضافه کوي څنګه ځان ته خیزش واخلي څنګه ځان ته یعنی موږ وینو تنه په بغلان زه نه درته وایم په ټول افغانستان کې همدغه خیزش دي چې په فساد کې په قتل کې په غلاو کې په هر شي کې دوی لاس لري او همدغه محلي پولیس دي چې په غلاو کې په قتل کې په نامنوي کې په هر شي کې دوی لاس لري زه پرون ورځ قصه درته کوم ما ته 10 نفر زنګ راولې و یو د محلي پولیسو یو قومندان د عمومي شارع بند سوی ده پوخ سرک لاره بنده ده په خامه کې موټر تیریږي هلته همدغه قومندان چې د محلي پولیسو پورې تړلی ده هملته یې کمربند اچولی دی چې موټر نه 500 نیولې تر 1000 روپۍ پورې فی موټر نه دوی پیسې اخلي همدغسې د جنګ وضعیت کې چې جنګ روان دی د جنګ وضعیت کې یوازې دي چې موږ امنیتي ځواکونه یې موږ راسو د غریب بیچاره سره موږ همکاري وکړو موږ ورځو خل لوټ کړو یعنی دا جنگ چا نه ده کړی که موږ ووایو چې ما جنګ کړی ګوره یو خو دا فیسبوکي و نمایشي عکسونه دي چې زه به دا اوس هم یې باندې وځم 200 کسه به ځان سره راټول کړم فیسبوکي عکسونه به واخلم چې ما دفاع کړې ده دفاع امنیتي ځواکونه کړې ده ما دې چې کوم څوک لیدلي نه دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي دا ټول نمایشي حرکتونه دي دا د فیسبوک عکسونه دي په فیسبوک باندې نه دولت غولوي نه دي زموږ خلک غولوي هلته چې څوک جنګ کوي هغه معلوم دي څوک چې طالب سره په خط کې اول پراته دي هغه معلوم دي چا چې د طالب مخه نیولې ده هغه معلوم دي او څوک چې فیسبوکي عکسونه اخلي او څوک چې دولت نه باجګیري کوي او څوک په قصدن غواړي چې د بغلان وضعیت خراب کړي په دې نحو باندې ځان ته یو باج واخلي ځان ته امتیاز واخلي هغه خلک هم سره معلوم او د خپرونې وخت هم کم دی وکیل صاحب وروستۍ پوښتنه به همدا کو چې تاسو په دغه ټولو موضوعاتو پوهېږئ دا هم درکړي دي حتما هم دلته له مرکزي حکومت سره له امنیتي ارګانونو سره دوی له مشرانو سره دا ستونزې شریکې کړي او دغه ستونزې چې تر څو موجودې وي د وضعیت د ښه کېدو تمه بېځایه ده د دوی ځواب څه و تاسو ته اوس هم زړه درد د موږ همدغه کوي څوک دي څوک یې واوري هغه خلک هلته یو باباو جوړ سوي دي یو باباو جوړ سوي دي او راځي همدغه د موقت ادارې نه تر نن ورځې پورې همدغه چل باندې امتیاز واخلي دلته خو چې دوی راځي څوک د غږ واوري دا خبره چاته ورکوي چاته ورسېد تیر کال کې موږ د بغلان مشران سپین ږیري راغله رئیس صاحب جمهور ته شکایت وکړ چې جناب رئیس صاحب له موقت ادارې نه تر نن ورځې پورې په دغه بغلان کې افراد سته چې حتی جنرالۍ ته ورسېد خو بغلان نه چا تبدیله نه کړ که دا سړی ډېر خدمتګزاري بغلان ته خدمت کړی د بغلان ولس ته خدمت کړی دی وطن ته خدمت کړی ویلې که ننګرهار ته ننګرهار هم افغانستان ده ویلې که هرات ته هرات هم افغانستان ده ویلې که مزار ته مزار هم افغانستان ده ویلې که بدخشان ته هلته هم ګټه در واخله خو دا لازمه نه ده چې د له عسکرۍ نه شروع کړې نن جنرال سوی ده او په همدغه چوکۍ باندې دلته ناست ده چې جنرالۍ ته رسېدلی رئیس صاحب جمهور وزارت داخلي ته ورته ویلې چې دا روټیشن کې بالاخره 88 کسان تبدیل شول اما نوې رهبري د وزارت داخلي چې کله راغله ده هماغه 88 کسان ټول بیرته راوستل ځای په ځای وکړ څوک په کوم ځای کې انو یغه جنخي چوکۍ ورته ورکول سوي دي ځای په ځای سوي دا که وضعیت په دا رقم رواني هیڅ موږ دې ته هیلهمن نه یو چې په بغلان کې هلته مافیایي حلقه ده او مافیایي کړۍ ده سره یو ځای سوي دي دا نه د وطن په خیر ده او نه د ولس په خیر ده او مرکزي حکومت باندې وزیر صاحبانو باندې لوړپوړو چارواکو باندې مې غږ دا ده چې نور راجیګ سي خدای ته وګورئ د دغه ولس غږ نور واورئ د ولس ستونزو ته نور رسیدګي وکړي او هغه چې دلته یو راغلی تاسو ته یو باباو جوړ سوی د هغه باباوان نه دي هغه څه کولی نه سي هغه پسې ولس ولاړ نه ده هغه پسې خلک ولاړ نه دي راسي هغه چا پسې چې ولس ولاړ ده هغه خلک حمایت سلامت ډېره زیاته مننه مننه قدرمنو لیدونکو له تاسو